بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته په اکسل کې یو مهم ټریک ښیم. هغه دا دی چې څنګه په اکسل کې موږ ټولې شارټ کټ کیانې راولو او استعمال یې کوو. د اکسل د شارټ کټ کیانو راوستلو طریقه به زه تاسو ته نن ښیم. فرض مثال دلته چې دی ته غواړې دغه یو څو سیلونه دي دا مرچ کوې. شارټ کټ له لارې څنګه به یې دا مرچ کوې، تاسې به ووهئ الټ. ګورئ کله چې تاسې په اکسل کې الټ بټنه پرس کوئ تاسې سره هغه مینوګانې چې کوم دی هغه فعال شي. مثال فایل دی هغې دپاره اف دی، هم دپاره اچ دی، انسرټ دپاره همدارنګه ان دی. اوس تاسې په کم ټیب یا په کم مینو کې چې دی ستاسې اپشن دی. اوس فرض مثال زمونږ مرچ چې دی هغه په سش کې دی، په هوم کې دی. نو کله چې الټ پریس کوئ اچ پریس کوئ ګوره اتومات د ټولو هر یو کمانډ چې کوم دی هغه اپشن او یا شارټ کټ فعالیږي. اوس مرچ فعال شو ګوره ایم. اوس دې کې چې دی خپل اپشن دي. مثال زه مرج ان سنټر غواړم نو سی به پریس کوئ دا به مرج شي. همدارنګه فرض مثال تاسې چې دی یو بل کمانډ راوړئ، فرضاً دا رپټیکس دی. مثال دې سره زه دا لیکل لږ نور اضافه کوم داسې ګورئ دا همداسې لاړه دې خواته. نو زه غواړم دا رپټیکس کوم نو تاسې به الټ ووهئ، اچ به ووهئ او ډبلیو به ووهئ. ګورئ اتومات چې دا خپل لاندې په دې سیل کې یا په دې کالم کې ځای کوي همداسې اتومات لاندې راځي. همدارنګه فرض مثال تاسې غواړئ دلته یو رو اضافه کوئ یا ډیلیټ کوئ نو تاسې به الټ ووهئ بیا به اچ ووهئ. اچ نه وروسته ګورئ که ډیلیټ کوئ دلته ډي به ووهئ. تاسې ډي مو چې ووهه ډیلیټ سیل یا ډیلیټ شیټ روز. نو زه مثال که رو ډیلیټ کوئ ډیلیټ شیټ روز باندې کلیک کوئ ګوره هغه رو چې ده ډیلیټ شوه. او که چېرته اضافه کوئ بیا به الټ ووهئ اچ همدارنګه آی. اوس انزرټ شیټ رو نو آر به پریس کوئ تاسې سره به یو رو دلته اضافه شي. ګورئ دغه رو چې ده اضافه شوه. ښه دې باندې انشاءالله تاسې پوه شوئ. بله طریقه دا ده که چېرته تاسې نه یو کمانډ یا یو اپشن چې دی هغه ورک وي پیدا کوئ د هغې طریقه به درته ښیم. همدارنګه فر مثال د شارټ کټ لارې تاسې غواړئ دغه ګریډ لاین چې دی دا ختموئ لرې کوئ نو تاسې به الټ پریس کوئ بیا به ډبلیو پریس کوئ بیا به تاسې وي جي پریس کوئ. ګورئ هغه کم ګریډ لاین چې زموږ ختم شو بیرته یې چې راولئ الټ ډبلیو همدارنګه بیا وي جي بیرته به دا راشي. اوس تاسې ته زه د کوم کمانډ چې تاسو نه د یاده وتلی وي هغه څنګه پیدا کوئ تاسې به دلته راشئ په دې سرچ کې به ورته ولیکئ. فرض مثال زه ورته وایم چې ما ته کاپي کمانډ پیدا کړه، کاپي اپشن. ګوره دلته یې ولیکلی کاپي باندې چې تاسې کلیک وکړئ دې ځای نه کاپي اخلئ، کاپي ایز ا پکچر اخلئ، کاپي اخلئ، اپشن ایډوانس اپشن ته راځئ. همدارنګه فرض مثال تاسې غواړئ چې یو بل اپشن دی هغه پیدا کوئ. زه غواړم مثال مرج ان سنټر ګوره ما ته یې پیدا کړه. همدارنګه فرض مثال زه چې دی غواړم ګولسیک ګورئ اتومات هغه اپشن چې دی ما دلته پیدا کړه دې باندې چې کلیک کوو او ګولسیک اپشن به راشي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د اکسل څومره شارټ کټې دي هغې ته لاسرسی ورسو یا څومره کمانډونه دي هغه ټولو ته چې دا لاسرسی پیدا کړو نو په دې طریقې سره پیدا کوو. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي وي.